د موسی علیه السلام په زمانه کې یو ګناهګار انسان و. خلکو د دې له ډاره چې د ده د ګناهونو له امله پر دوی عذاب نازل نشي دی له کلي وشاړو. ګناهګار انسان لاړو او د کلي په یوه کنډواله کې یې ځان ته ژوند غوره کړ. څه موده وروسته الله پاک موسی علیه السلام ته امر وکړ چې د ده د اولیاو له ډلې یو نږدې ولی وفات شوی دی او موسی علیه السلام یې باید جنازه وکړي. الله پاک موسی علیه السلام ته وویل چې هر څوک د ده په جنازه کې ګډون وکړي الله تعالی به یې ګناهونه وبخي. خلکو د جنازې لپاره تابیا ونیول او موسی علیه السلام د جنازې لمونځ ادا کړ. څو شېبې وروسته موسی علیه السلام د دې ولي له مخ نه دا پرده لرې کړه. ټول خلک شوکه شو، حیران شو، وکتل چې هماغه ګناهګار انسان څنګه د الله تعالی ولی جوړ شوی دی. موسی علیه السلام ته رجوع وکړه. موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړ څنګه کیدای شي ګناهګار انسان چې د خلکو له کلي شړلی و او په یو کنډواله کې ژوند کوو ستا ولی جوړ شوی. موسی علیه السلام حیران پاتې و. الله پاک ورته وویل چې ای موسی ته رښتیا وایي، ځکه دغه کس چې کله د خلکو له کلي وشړو او دی لاړو په یوه کنډواله کې ځان ته ژوند غوره کړ، هلته دی ناروغ شو. څه موده وروسته شاوخوا یې وکتل، هېڅوک یې ونه موند. بالاخره یې مخ اسمان ته کړ او ما ته یې وویل ای زما ربه، که زه پوهېدای چې ستا په دې ټول نظام کې زما په بخښلو باندې کم کمی راتلی یا ستونزه جوړېدی، ما به هېڅکله له تا بخښنه نه وغوښتې. خو زما په بخښلو باندې چې له کلي خلکو راوشړلمه او دلته هېڅوک نشته چې زما مرستې ته راورسېږي او زما د مرګ وخت هم نږدې شوی دی، نو خدایه ته مې وبخښه. الله پاک وای د ده له توبې له کبله دی زما ولی شو. خواږو ملګرو، که څه هم دغه کیسه په کوم صحیح روایت باندې نه ده روایت شوې، خو په کتابونو کې نقل شوې ده او د الله تعالی د رحمت ښودنه کوي. هغه رحمت چې د الله تعالی تر غضب پراخه ده. هر انسان چې ګناه وکړي په هر حال کې چې وي الله تعالی یې بخي، خو په دې شرط چې دغه ګناه په حق العبد باندې نه وي، یعنی د انسان په حق باندې تیری نه وي شوی. هر ګناه چې مو کړی وي غیر له شرکه او غیر د خلکو له حقونو باندې تیری نه الله تعالی یې درته بخي. یوازې الله تعالی ته رجوع وکړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکاته.